دا یاد کوي چې کله ناکله عقل د بدن نه مخکې غټېږي. دا مې یوه فایده یاده کوي، کله ناکله عقل د بدن نه مخکې غټېږي. نو لازم نه ده چې سړی به دې ته ګوري چې یاره دې سړي څومره عمر دی او دا خو چې وړوکی ماشوم دی د 12 کالو. دې امت کې داسې علما تېر شوي دي چې د 10 کالو په عمر کې هغوی صحیح بخاري یاد کړی. اوس یو سپین ږیری مولا د 15 کالو هغه ته صحیح بخاري نه دی یاد، او دا د 10 کالو ماشوم ته صحیح بخاري یاد دی. ته به څه وایي چې د عمر کم دی؟ ته به دې ته ګوري چې دا ده کړي څه دي. هوښیارتوب ته به یې ګوري، عقل ته به یې ګوري. عایشه رضی الله عنها په هغه جنکو کې وه چې صحیح ده د بدن په لحاظ د عمر په لحاظ د هغې عمر 9 کاله، خو د عقل په لحاظ هغه ډېره مشره وه. او دلیل په دې باندې دا دی چې د عقل په لحاظ هغه مشره وه. تاریخ راوالي د هغې سیرت وګورئ. الله سبحانه وتعالی هغې له څومره علم ورکړی دی. هوښیاره زنانه، انتهایی هوښیاره. الله وله ناشنا حافظه ورکړې وه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه یې څومره رانقل کړي دي، او بیا قرآن هغې دا یاد کړی دی زباني. دغه شان د حدیثو نه مسلې راویسته، په دې هغه پوهېده. شعرونه ورته یاد وو، بلکې د طب په مسلو، د ډاکټرۍ په بعضو مسلو د حکمت په دې باندې هغه پوهېده. نو چې یو زنانه دومره هوښیارئ، ته دې ته بیا مه ګورئ چې یاره د دې عمر خو 10 کاله دی او 12 کاله دی او 14 کاله دی. که تاسو خیال کړئ د یو نیم سړی واده وکړي، جنۍ راوړي د 18 کالو، او چې کله یې کور ته راولي بیا سر ټکوي. هلکه ولې مړو یا خو په هېڅ هم نه پوهېږي، نه وله د خبرې چل ورجوي. اوس صحیح شه دې عمر 18 کاله دی، عقل یې تیز نه دی. کله یو سړی واده وکړي، کم عمره جنۍ راولي، سم خوشحالي، یاره ماشاءالله وي عمر یې کم دی، خو هغه د مشرانو ښځو خوی دی. وایي که نه وایي؟ د دې هلکانو باره کې موږ نه وایو یاره د پلاني هغه زوی د عمر نه کم دی خو ماشاءالله سړی دی. وایي د عمر نه کم دی خو څه دی؟ سړی دی. عایشه رضی الله عنها د 9 کالو په عمر کې هغه ښځه وه، او داسې عامه ښځه هم نه وه، سمه ښځه وه. او چې الله سبحانه وتعالی دې اوچت انسان له غوره کړې ده، او معمولي زنانۍ چېرته